بلوڅانو 15 پاکستانی عسکر وژلي. بلخوا منظور پښتين پاکستانی ریاست ته څه ویلي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلوڅ بیلتون پالو برید کې 15 پاکستانی عسکر وژل شوي. بلوڅ بیلتون پالو ادعا کړې چې د دوی ځواکونو د پاکستانی پوځ 15 افسران وژلي دي. د بلوڅ بیلتون پالو ویاند آزاد بلوڅ ویلي چې پرون یې وسلوالو د بلوچستان په کوهلوي سیمه کې د پاکستان د استخباراتي ځواکونو یو پټنځای په بمونو والوځاوه. نوموړي ویلي چې د پاکستان استخباراتي ځواکونو په یوه دوکان کې ځانونه خوندي کړي وو چې د دوی د وسلوالو لخوا په نښه او له منځه وړل شوي دي. د بلوڅ په خبره په دې پیښه کې د پاکستاني پوځ 15 افسران وژل شوي دي. تېره اونۍ د بلوچستان د ازادۍ پوځ هم د پاکستان د پوځ د یوې چورلکې د غورځولو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. په دې پیښه کې د پاکستاني پوځ 6 افسران ووژل شول. بلخوا پښتين وایي نور د پاکستان ترهګرې لوبې نه منو. په سوات کې د پاکستاني استخباراتو پر ضد په ولسي لاریون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور هم ګډون کړی و. په خپله وینا کې ویلي ریاست ته په ښکاره وایو نور په سوات او لر و بر افغان وطن کې د پاکستاني ریاست ترهګرې لوبې نه منو. په دې لاریون کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه او په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ خورولو په اړه وروستي استخباراتي حرکات یې وغندل. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.